وروسته له هغه چې د هیواد په ډېرو ولایتونو کې جګړې زور اخیستی او ډېرې ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې، د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د سیمه ییزو پولیسو د جلب او جذب خبر ورکوي. یا د وزارت وایي د کورنیو چارو وزارت تر رهبرۍ لاندې به تازه سیمه ییز پولیس جذب شي او په هیواد کې به د امنیتي ځواکونو سره یو ځای خپله دنده پر مخ وړي. د هیواد د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ د سر اعلی قماندان په دستور د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال عبدالستار میرزکوال د ولایاتو قماندانانو ته یادونه وکړه ترڅو د محلي پولیسو د جلب و جذب پروسه بیرته فعاله کړي. ولسي پاڅون کوونکي چې د دښمن پر وړاندې بسیط شوي دي هغوی به د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې جذب شي او د خپل هیواد او خپل هیوادوالو د ساتنې او پالنې په پار به د خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو سره ګډ وسلواله مبارزه پیل کړي. د ولسي جرګې غړي بیا وایي که سیمه ییز پولیس د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې او د همدې وزارت تر رهبرۍ لاندې رامنځته شي، ښایي په ناامنو سیمو کې د امنیت په راوستلو کې ګټور تمام شي. د دوی په خبره که داسې ونه شي نو دا کار به د ګټې پر ځای زیان ولري. دا ښه ده چې د حکومت په چوکاټ کې ځای په ځای شي او ولس د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي، نه دا چې په هر کلي کې هر سړی خپل قماندان او په خپل سر وي، نه مفرزي دي شي، محلي اردو دي شي، محلي پولیس چې اوس رئیس جمهور ویلي دي. که د دې چوکاټ نه بیرون وي دا د افغانستان په خیر نه بولم. خو عام خلک بیا د کورنیو چارو وزارت د اقدام د یوې ناکامې تجربې تکرار بولي. دوی وایي پخوا محلي پولیسو د امنیت په راوستلو کې مثبت رول نه لرلو بلکې له امنیته ګواښ وو. دوی له حکومت نه غواړي چې د سیمه ییزو پولیسو د جذب پر ځای د امنیتي ځواکونو شمیر زیات کړي او ښه تجهیز کړي. خود مردم محل از حکومت و اردو پلیس و از خود حتی طالب کرده زیادتر وقت از همین پلیس محلی یا به مو حساب همونجا که اونا ملیشه ها یا اربکی ها یادش میکردن از اینا خیلی بذاب میبودن. وقت ورگمه اده که باش میگیرن زور و چین میکنن واجب نیست که برای جورش کنن، هم با وطن یک ضرر است هم یک ضرر به وطن میباشه. تنها چیز ندارم. د یادولو ده چې حکومت د څه وخت راهیسې د محلي پولیسو د جلب او جذب پروسه درولې وه، خو اوس یې د بیا پیل خبره کوي.